السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ یې. موږ هم شکر دی ښه یو. تاسو به هم حیران وئ چې څنګه زما فعالیت کم شوی دی. والله اختر نه بعد مې مصروفیتونه لږ ډېر شوي دي. د ماشومانو امتحانونه ول، کور او کار کې هم مصروف وم. دې نه بعد مې انشاءالله کوشش کوم چې ویډیوګانې په وخت او ډېرې جوړې کړم. نو تاسو نه هم هیله کوم چې زما ویډیوګانې مخکې خپلو دوستانو خپلوانو سره شیر کړئ او که زما ویډیو ګورئ او سبسکرایب کړی مو نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. تېر اونۍ پای کې زما د خاله د لور د زوی او لور سرګرۍ ته دعوت شوې وم چې دواړو سرګرۍ یو ځای ولمانځله چې دا سرګرۍ خاص ماشومانو ته جوړه کړې وه. هر څه د ماشومانو په طبع جوړ شوي وو. لویان فقط هغه کسان وو چې خپل ماشومان یې راوستي وو. نو هلته وړلو دپاره مې یو خواږه هم جوړ کړه چې دې ته تاسو کولی شئ 15 منټو والا خواږه نوم ورکړئ. یعنې بېحده اسانه او زر جوړیږي چې دا وافلز او پستې نه جوړیږي. د دې دپاره مې اول کریم جوړ کړ. 350 ملي لیټره پیروی، 4 غټې قاشقې په اندازه میده بوره، 2 غټې قاشقې په اندازه تازه پنیر مې په یو غټه کاسه کې واچولو. یو څو دقیقو دپاره مې برقي مکسر سره ښه مکس کړم. دې کې مې بیا د پستې کریم نه یوې غټې قاشقې په اندازه واچو او دوباره مې مکسر سره ښه مکس کړ چې یو نرم او لږ ټینګ کریم جوړ شي. دا کریم باید د سرګرۍ کریم نه لږ رنګ جوړ شي، داسې بیا وافلز پکې نرمیږي او خوندور هم راسي. ورپسې بیا یو پاکټ وافل چې 12 دانې پکې وي هغه واخیسته. دې نه مې 6 دانې یو ځای په دې لوښي کې کېښوده او یو قطار مې ترې جوړ کړ او باقي 6 مې بل قطار دپاره وساتل. د وافلز په سر مې بیا 2-3 غټې قاشقې په اندازه شیدې واچولې تر څو نرم شي. ورپسې بیا کریم نه نیم د وافلز په سر واچو، نیم مې وساتله بل قطار دپاره. کریم یې بیا د وافلز په سر هوار کړ. بیا مې د وافلز یو بل قطار هم جوړ کړ او باقي کریم مې هم بیا پرې واچو او هوار مې کړم. بیا مې لږ د پستې کریم په یو پلاستیک کې واچو او د دې خوږو په سر مې یو داسې ښایسته او اسانه غوندې ډیزاینک جوړ کړ چې دا ډیزاین ډېر په اسانه جوړیږي ولې ډېر ښایسته ښکاري. عموما زه په همدا ډیزاین جوړوم. د لوښي څنګونو دپاره مې چې ډېر بې سلیقه او ګډوډ ښکاره نه شي نو دې دپاره مې پسته میده کړله او واچوله. بیا نو دا خوندور او بېحده اسانه خواږه تیار شول. نورمال دا باید مخکې له دې چې نوشیجان شي یو څو ساعتو دپاره یخچال کې کېښودل شي نو ډېر خوندور راځي. ولې ما مخکې له تګه جوړ کړ نو فقط یو ساعت دپاره مې یخچال کې کېښودم. باقي نو ما سره فقط یو ساعت نور پاتې و چې باید هم ځان هم ماشومان او هم ډالۍ تیاره کړم. اول مې ماشومان تیار کړل، پسې مې بیا د وړلو دپاره ډالۍ تیارې کړلې. دا چې د ماشومانو سرګره وه نو د جامو تر څنګ مې ورته د خوراک یو نیم شیان هم واخیستل. دا مې بیا 2 د ډالۍ پلاستیک کې واچول. بیا نو لاړو. هلته یې نو دومره خوندور سیټ اپ جوړ کړی و. اول یې د ماشومانو د رنګې دپاره یو سیټ اپ جوړ کړی و چې ماشومانو ته یو دغه پلاستیکونه ورکړل چې په خپله خوښه یې رنګه کړي او دې کې بیا خپل شیان واچوي چې زموږ ماشومانو ته هم ډالۍ اماده کړې وې. نو ډېر سرګرمیانې هم ماشومانو ته جوړې کړې وې. بیا نو کیک مو مات کړ، ډوډۍ مو وخوړله چې هر څه یې د ماشومانو په طبع جوړ کړی و او دا ځای هم ښه ازاده وه. ماشومانو کولی شو په ارامۍ سره خپل لوبې وکړي. زما د ماشومانو خو دومره زیات ساعت تېر شو چې هغوی راته وایي چې هر کلیزه یې همیشه همدلته ولمانځو. په بله ورځ نو د رخصتي ورځ وه یکشنبې کې نو سهار چای کې مې ماشومانو ته دغه فرنچ ټوست جوړ کړ او ورپسې نو لاړو مورجانې کره مې ځکه چې هغوی چاته ډوډۍ کړې وه. ډوډۍ اصلا خو مردانه وه نو موږ هم کور کې یوازې یو. زړه مو په تنګ شو نو موږ هم ژوند ملګري سره مې لاړو.
تر څو چې مونږ تتلو نو هغوی هر څه تیار آماده کړي او دیګونه یې تیار پاخه ول، فقط د جوړولو کې بیا مونږ ورسره لږ لږ مرسته وکړله. تر ماښامه نو مورجانې کره مې وو، بیا نو بېرته راغلو ځکه چې په سبا یې نو بیا دوباره مکتبونه او رسمیات شروع کېدل. همدې سره نو د وړوکې بلاګ هم پای ته ورسېده. دوستانو هیله ده چې د دې بلاګ لیدلو نه مو خوند اخیستی وي. تاسو هم په پاک الله سپارمه. په ځان ډېر زیات خیال ساتئ، خپل دعاګانې کې مونږ هم همیشه یاد ساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.